نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ولد له ولا والد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم العيد لمن خاف الوعيد لا لمن لبس الجديد أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عزیزانو دنیا کے دیر قسم مذاہب آباد دی اور دہر مکتب فکر والا اخپل تہوار اخپل عید وی دا عیسیانو دا کرسمس والا کرسمس ورتوی دا وہ اخپل سے یو عید غنے تہوار غندے دے چپاغے کے دے یو اعلیٰ و دا عظیم شخصیت متعلق یو سوچ پروت تے دا ہندوان اخپل یو تہوار دے بیا دا اسلام دعویداروں کے دننا 1/2 قسم مسلمانانو ہم قسم تہوارون دی دا چا تہوار دا نوروز پا شکل کے دے
د چا تہوار و عید د پنځلسی په شکل کې ده، خود اسلام نه علاوه د هر قوم تہوار او عید هغه د یو محدودیت د یو غیر وسیع نظریه بیان کوي. امدارنګي نمونه هم کچره وګوره، هندو د یوې علاقې پورې محدود نوم ده، عیسائی د یو شخصیت پورې محدود نامه ده، چیرې د عیسی علیہ السلام پیروکار دي. امدارنګي هر مکتب فکر والاو چې نوم یې خیره د اسلام نه علاوه هغوی کې یو محدودیت ته، یو تنگ نظری ده، یو کمواله ده، یو غیر وسیع نظریه طرف ته اشاره ده. لیکن اسلام یو داسې نوم، یو داسې غیر محدود نوم ده چې دا نه هیڅ قوم سره تعلق لري، نه هیڅ ملک سره تعلق لري، نه هیڅ شخصیت سره تعلق لري، بلکې دا یو لویه وسیع نظریه ده. د اسلام نوم چې کله په خولې باندې واغستلی شي نو تمام د قومیت تعصبات ختم شي، تمام د لسانیت هغه عناد او حسدونه ختم شي، تمام د ملکوالی او د توروالی او د سپینوالی هغه تعصبات بلایتات کې خودلی شي، بلکې اسلام کائنات ته یو غیر محدود نظام او یو غیر محدود او وسیع نظریه ورکوي چې کله د اسلام نوم واغستلی شي نو پته لګي چې دا نه هیڅ قوم سره تعلق لري، نه هیڅ نسل سره تعلق لري، نه هیڅ ملک سره تعلق لري، بلکې دا یو وسیع نظریه ده، هغه ذات سره تعلق لري چې دا هغه ذات هم صحت او انتها نشته، یو وسیع ذات ده، دا هغه سوچ، دا هغه فکر، دا هغه پروګرام هغه یو لامحدوده پروګرام ده. نو همدارنګې د مسلمانانو د پاره تهوارونه هم الله جل جلاله دو تہوار ایخی دی چې هغې ته یو عید الفطر ویلی کیږي، یو عید الاضحی یا عید قربان ویلی کیږي. د مسلمانانو تهوار لکه څنګه چې نوم د تمامو نور مکاتب فکر نه جدا یو نوم ده، نوم کې هم یو امتیاز ده، همدارنګې د دوی تهوار د نورو تهوارونو نه جدا ده. عیسائیان کا کل خپل تہوار کرسمس ادا کئی نو پاگے کہ صرف د یو شخصیت متعلق خبرئی. عیسائیان سمرہ پروگرامونه شي کوي، سمرہ خبرې او تقریرونه شي کوي، سمرہ تاریخي چې دی هغه صرف د عیسی علیہ السلام پورې محدود ده. عیسی علیہ السلام یو لا محدود ذات نه دی بلکې یو محدود ذات ته، هغه یو شخصیت ته، هغه د رب العالمین په شان تعالی محدود ذات نه دی بلکې هغه د رب العالمین یو بنده دی، بنده انسان محدود قسم ته ذات ته، محدود قسم انسان. شیعگان کا نوروز ادا کئی اگرچہ مسلمانان هم مبتلا دی پکې، اگرچہ دا ہو بدقسمتی دا نوروز د مسلمان ورځ نه ده. علامہ شامی رحمہ اللہ فتاوی شامیہ کی لکلی دا فقہ مستند ترین کتاب دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک کہ چا دا نوروز قدر پا یو اگے سرا وکا، یو اگے سرا یو ویا ولی دی اگے دا نوروز امتیاز وکا، قدر وکا، نو دا سرے کافر شو کفر وکا، ولی کفار سرے مشابہت وکا. دیہا دا پر علامہ شامی رحمہ اللہ لکلی. لیکن افسوس خبر دا د اسلام په ملک د اسلام خبره د خلینا استلهم لوی ګناه ده. کچره د اسلام په ملک د اسلام خبره وشي نو هغه ته خلق جرم وایي، خلق وایي چې وګوره د شر او د فساد خبرې کوي، وګوره د فرقه واریت او د تعصبت خبرې کوي. لیکن اللہ جل جلالہ فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر یو پروگرام کی دو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نقش قدم باندھ روان شاہ. ہر یو پروگرام کے اے امت محمدہ، اے دے اسلام دعوے دارو، اے دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتا، اے دے لا
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नुमा गस्तले वाला खल्को तासो टोलो ता ऐलान दे बेहतरीन नमूना बेहतरीन प्रोग्राम दो हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प्रोग्राम दे ए बदबख्तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दासे प्रोग्राम न रउड़ी दी अगो न गैर मुस्लिमों फैदा वागस्ता लेकिन मुसलमानों पर खेरे कल मुसलमान वही ची दा तंग नजरी दा कल मुसलमान वही दा फिर कवारियत ते कल मुसलमान वही दा तासुब दे कल वही ची दा वड़े वड़े मसली दी पदुई बांधे झगड़ शुरू करे रात शुरू द फसाद लारा मारी इमाम मालिक रहमहुल्लाह न चादे मसले तपोसो को अगवर तो चला अदरी वल्लाहु आलम अल्लाह खबर दे माल दा मसला मालूम न दा अकर अंदा तो ची मसला बनाओ मालूम नो पदरो बे वता मसला न कवला नन मुलियान यरीगी ची कजवान ची माल न राजी नो खलक बर कोयो खान ने इमाम मालिक रहमहुल्लाह वे चला अदरी हे इल्म मा तनिस्ता अल्लाह पुईगी नागस्त साइल वर्ता हुए चे दा संगत न पे जने दा मसला संगत आता न दा मालूमा व अन्नहा खफीफतुन जिद्दारा खुडेरा वड़ा मसला रा वही इमाम मालिक रहमहुल्लाह रंग तक सुरशो दस्तर गे हुसैन रवतले वर्ता हुए चे बदबख्त दा साजिब खबर कहे इस्लाम मसले ही होता हुए चे दा वड़ा मसला रा नन पकुर में जनसे के मंग तौहीद मसला रा पोर्ता करे राम मंग जंग चिदे वो झगड़ा से दादा तो तौहीद पर मसले बांधे राम मंग दा वही चे सोक वही चे ला इलाहा इल्लल्लाह और ब्यागा द खबर न ग्वाड़ी नो दा डेर लो जालिम दे ला इलाहा इल्लल्लाह नरे मन ले मंग दा वही चे सोक ला इलाहा इल्लल्लाह वही हो ब्या गैर अल्लाह दरबारुन के वलार दे डेर लो जालिम दे डेर लो जालिम वही बड़े बड़ाई मसले डाली गिरी वही रकीबों ने जा जा के रपट लिखवाई है थाने में रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम क्यों लेता है खुदा का इस जमाने में रकीबों ने रपट लिखवाई है जा जा के थाने में कि अकबर नाम क्यों लेता है खुदा का इस जमाने में वही अकबर बांधे अगयारो दा रपुटू न लिखली दी सीधा सड़े डेर तंग नजर इंसान दे साइंसी दौर के दे लोड तरक्के वाला दौर के सो डल्ला नुम संगा अखली दा ख्वागा दा बाबा आदम दा जमाने वाला जोर नुम दे दावले अखले मरा अलका नन खुद साइंस हो द टेक्नोलॉजी खबरे कवा नन द अमेरिके हो द रूस हो द चीन खबरे कवा त संग होए चे अल्लाह यो दे शरीक न लेरी बलरो जे सादा होने अलग रागले हो अगर मायो खूब लीदा और कटर बिदात सर ताल्लुक लेरी वही खूब मिली दो खूब की मिदा से वली दल चिज कलिमा वाया माउजन का दन मेरे वाया मचला इलाहा इल्लल्लाह वही मोहम्मद रसूलुल्लाह पखले बांधे नशे मेरे खुले में गुंगे सी पदे टाइम की वही जन का दन टाइम के वही मचला इलाहा इल्लल्लाह और तबियाद सरा नशम कुछ ब्याप मोहम्मद रसूलुल्लाह और शम खुले में गुंगे सी मां वर्ता वही छे जालिमा ता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीके प्रीखिदी ताप जिंदगी की यो नक्शो निगार द मोहम्मद रसूलुल्लाह निस्ता कचरिस्ता मख्तसु पुगुरी नुदर दे दुनिया मुतालिक हर किस्म के शंस्ता प जिस्म बांधिस्ता कवस्कर चा चवले दे नुता चवले दे कनन सबा खलक कालरे प्रीदी ईसायान मुसलमानो और सर प्रीखिदी कमुत अंग्रेजानो अंग्रेजी सरू न जुड़ करी दी मुसलमानानो ये तकलीद करे रे कचरे अंग्रेजानो हर किस्म कार करे रे मुस्लिम जरूर तकलीद करे रे लेकिन कनन तरीके पाती दी सिर्फ द मोहम्मद रसूलुल्लाह पाती दी माई दुनिया के तालदा इशारा दा चे कलजन कदन वख्दी शी ताद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीको बांधे अमल न करे नो तालब कलेमा ने नसीब की गोरे आता दुनिया के खुदावे हर सड़े कवले शी हर सड़े वही क्या लकत्तब मा संगद मुसलमानान हो द फेरसना ओ बासे जो सफे अवल की मूंज कौमा हर वक्त मुंजुना कौमा कलिमा वाया मा तसंग माला काफिर वाए लेकिन द क़यामत परस बांधे रब्बुल आलमीन दा अदालत लोया लख्तरा गस्ती लोया लख्ता या डंडा होता हुआ वही वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून मुसलमानों की सफ में नमाज पढ़ने वालों अलग हो जाओ
اے هغه خلکو چا چې د مسلمانانو په صفونو کې منځونه کول، چا بچ لوی لوی دایو د اسلام کولې او ځان له لوی بزرګ وي، لیکن پسړه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشن تقدس نو پروت. نو الله ورته فرمایي وانتعظوا اليوم ايها المجرمون. ټیک ته دنیا کې لوی سیاستدان وي، ٹھیک تے دنیا کی تعالی ہچا مجرم نشو ویلے، لیکن اللہ فرمائی چھ زنن تا تا مجرم وایا مود مسلمانانو پارتے نہ جدا شام. وی پخلق وائی چی پختونیم پختون نہ پی جانیش ننوٹو نہ خپے جانے، پخلے باندے صرف دعوی کہ دا افغانستان مکولا دا، لیکن پدے باندے گورا نخلاسی گی، صرف زبانی جمع خرچ باندے انسان نخلاسی گی. نورخ مسلمانی سولا پیسو رکھا نو زمنگا اختر د مسلمانانو چې د هغه د نورو اخترون نه هم جدا، کچره د هندوانو اختر دی د محدودیت والا رنگرلیو والا اختر دی. د چا په اخترونو کې میټیانې تقسیمیږي، د چا په اخترونو خوشحالو کې منشې پخیږي، د چا په اخترونو کې لوی لوی خسته خسته لباسونه جوړیږي، د چا په اخترونو کې قبرونو ترنګونه ورکولې کیږي او لغه پنې او پرې ور باندې لګي، هر چا جدا جدا اختري. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نام زما د امت اختر بد تمام کائنات د مخلوق نہ جدائی، زمن پا اختر کے وم رب العالمین نم پکی، رب العالمین عبادت اور داغد مخلوقیت سند بجاری کی گی، سجدہ بلگی چیز دا اللہ بندے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی العید لمن خاف الوعید علی لمن لبس الجدید. وی اے امتا اے امتا اختر دا غچا اختر دے چے سوک در رب العالمین وعیدون نیریگی. اللہ فرمائی گورا تکبر مکا ولا تمشی فی الارض مرحا. گورا دا اختر ورز دا خیستا لباس بدے آغستی، خیستا ٹوٹے بادے پتھر کری او گیری لبدے واسمہ لگولی او تیل بدے ہم لگولی او آلہ عطر بدے ہم لگولی او سترگو کے بدی سلئی ہم ورکڑئی اور یہ اعلیٰ گاڑی کے بناتی عیدگاہ کا بروان میں. اللہ فرمائی گورا العید لمن خاف الوعید، عید دا غچا دے چاگا اللہ نہ یریگی. زڑ کے قبر و غرور لرے کا، ریا و نمود لرے کا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی گورا تواضع او دا سی شیر چی دا دا بلندیانو طرف تا دو چتولو والا شیر. ککلا تا خپل ځان ښکته وګڼلو نو رب العالمین بتا پورته کی، او ککلا تا ځان پورته وګڼلو الله فرمایي الکبریاء ردائی، کبر ګوره زما چادر دی په سر یې نه کې. اما سره ښه ښایي زه خالق د کائناتو یمام، زه لوی بادشاہ او شاهنشاه یمام، ما نه سوا د کبر د غرور چادر بل چاله نه ښایي. خبردار من تواضع لله رفعه الله، من تکبر وضعه اللہ. اللہ فرمائی چاچی تکبر وکړه د عید ورځ د ګورډر په کرو پر کې رواني، خبردار زړه کې د کبر او غرور پیدا نشي. ولی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي من تکبر وضعه اللہ، چاچی لوی وکړه رب العالمین د حقیقت او گزار کی. شیطان شکل اللہ جل جلالہ حکم وکړه وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. مخی اللہ جل جلالہ امر فرمائی کہ کلا فرشتوں تا رب العالمین امروں کو چھے اسجدو لآدم، آدم علیہ السلام کا سجدہ ہوکا. نو شیطان ابلیس سجدہ و نکڑا. تولونا اول کبر کائنات کی اول گناہ کی شیر آگا دا کبر والا گناہ شیر کبر حسد. شیطان وئی اللہ ورطا وئی اے شیطانا ولی دا سجدہ و نلگا والا حکم زماؤ. شیطان قیاس کئی فاسد قیاس، فاسد قیاس پہ جنے فاسد قیاس دیتا وئی چکل چاہتا ہوا ہے چالکہ دا سنت و نباد دعا ہی حقیقت نلری. پیغمبر علیہ السلام پا جمع باندے نہ کڑے، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کی کڑیو. لہذا تاسم دا پیغمبر علیہ السلام سنت جوندی کے سنت کور کے کرے، گورا جماعت کے مکرے، بلکہ زان لا دعا غواڑے، دیر غواڑے، پاجز سر غواڑے، خفیہ غواڑے. سمرا آداب دا دعا ریما بیان کری بار بار. دوی وی چالکہ کچر دعا نوینو استسقا کے ولی پا جمع باندے دعا کی گی. علاکہ استسقا پا مانزبانے دا قیاس تا ولی کر
احناف کمزے کے دا قیاس کرے دے یو کتاب کی خیو ہے یو کتاب پیش کا چاہے کہ دا قیاس شروعی دیتا قیاس مع الفارق وائی شیطان قیاسوں کو کائنات کے فاسد قیاس تولنا اول شیطان کرے دے غلط قیاس اے شیطانا ولد سجدہ ون لگا والا زما آدم زما مخلوق تا ولد ون لگا والا شیطان ورتوئی چی انا خیر منہ یا اللہ زد دینا غرما اے شیطان پسبان دے غرئی خلقتنی من نار و خلقتہو من طین یا اللہ زد اور نہ پیدا کرے ما اور کے بلندی و رفات تے یا اللہ دے دے خارو نہ پیدا کرے دے نو دے سنگ مانا زیاد چھ دل سنگ سجدہ و لگا مر قیاس مال فارق تولو ناول شیطان کرے دے سرد کبر و دو غرورنا اللہ ورطا فرمائی فخرج انکا رجیم زینعام تا ملاو شو اے شیطانا تایو دا سے کارو کو چاگا زما کارو کبر و غرور زما کار دے فخرج نو تا انعام کے دا ملاو شو چوزا مردودا تبدنن ورزن بعد راتل شویوی سو کہ زما کلام وہی تولو ناول بوہی چاوز باللہ من الشیطان الرجیم اتولنا اول باغا اوز بلا وی او شیطان باندے بلانت لیگی او پناہ بغواری چی شیطان رچلی شوین پناہ غوارما نو عزیزانو دو مسلمانو چی کم اختر دے آغا اختر ہم دنور مکاتب فکر نا جدا اختر دے رمضان المبارک دا دا زنگ لرکولو دا پارا یو عجیبا پروگرام دے دلیت مرک مسلمانانو سر کے یہ لسمی عشتے زنگ راغلی حسد بغض کینہ دروغ بہتان غیبت زنا چغلخوری رشوت قتل ڈکیتی ہر قسم گناہ مسلمان کے موجود ہے اللہ والا نفس ور کرے رہے کمزور ہے یہ لسمی عشتے انسان کے قسم زنگونہ ہو لگی ویدہ گناہ نہ گناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ کل یو سڑے گناہو کی نو دا زڑے یو تک سپین سے شرا خیستا تک کا سپینا یہ کل چھ انسان گناہو کی نو تپے توڑ داغ ور باندے ہو لگی بیا چھ کل دے بل گناہو کی نو بل داغ ور باندے ہو لگی بلو کی بل ور باندے ہو لگی کرتے کرتے زڑے تک توڑ شی لکہ سنگا چھ وسپنی تا او بو ورسی نو آغا زنگ وہی تک توڑ شی آکے کتے بدل شی نامدارنگی سرطا چی دو گناہونو زنگو لگی نو آغا دا اللہ جل جلالہ دو طرف نا غافل شی آغا کل دو دنیا طرف تا مائل شی کل دا عیش دا عشرت طرف تا مائل شی کل دو دنیا دولت طرف تا دو نور مزو چرچو طرف تا مائل شی نو اللہ جل جلالہ دا رجو دا سے عمل را لے گلے رہے چی دی سرا کتا خیال کرئی چی کلا قلاگر تا اور لو خیور اڑے چی آغا صفا کی کلائی اور باندے لگئی نو اول آغا شیخ صفا کی پر ایک معلوم باندے وہی دا پخو دا لاسو دا پروڑو دا خختو دا خاورو دا روحیس غم نکی ہر شیور باندے سلئی خوچ آگین آغا زنگ آغا گرد آغا سخوالے تروالے تلاش چسو پر سخوالے تینا تلے لی نو عمرہ پر خواغے باندے برنا کلائن لگی جا ستا مخ چس خائی زنانا چکل دا سرخیو پر ڈر لگئی جوازو دا نا جواز خبر رستو دا اپنورو بیانو کی ما بیان کرے دا وچ زنانا کل سرخیو پڑر لگئی ناغا والخپل مخصفا کی کا آگے دا بعد نہ دیا آگے نا مخی سرخی پڑر لگئی اول خو مخصفا کی کنا کچر مخی پا گردنو او پا خیرو باندے سخاو خشنوی او دے سرخیو پڑر ور باندے ہو لگئی ندا بس خواندو کی امدارنگی قلاگر اول زنگ لری کی بیارستو قلائی ور باندے ہو لگئی نا اللہ جل جلالہ روزہ رمضان المبارک دا یولہ سمیاشتو دا زنگ دلر کولو دا پارا را لگے لیدام چی دا یولہ سمیاشتو زنگ پزر باندے لگے دلے دے غیر اللہ تا چغی والی شویدی چایا علی مدد ویلے دے چایا پیرانو پیر صاحب ویلے دے چایا میاں صاحب راورا سیگے ویلے دے اللہ پریخ دے غیر اللہ تا چغی والی دی اللہ پریخ دے غیر اللہ دا خوشحال ولو کشش نہیں کری دی چا نظر و نیاز دا اللہ نمنا سوا دا بل چا پنم باندے من لے دے چا دا اللہ نہ سوا دا بل چا دربار کے لسنہ غڑولی دی اخپل زان و اخپل اسلام شرمولے دے نا اللہ فرمائی دا روزایو دا سے عمل دے چستا زڑ باندے دے یو اللہ سمیاش تو زنگ لگے دلے دے نو دا خواہشات دا خوراکونا و دا عیش و دا عشرت پریدام ستا زڑ بد زنگونو نا صفاشی
نو دا یو میاشت چې کوم ده په دې باندې کوشش وکړئ چې زنګ لرکي نفس چې کوم ده نفس. یو بزرگ نه چا تپوس وکړو چې جنت ته څومره فاصله ده، هغه ورته وایي چې یو قدم چې په نفس باندې کېږدي نو دویم قدم به جنت کې ولګي، دومره لنډه فاصله ده. خو بشرط چې نفس باندې قدم کېږدي، ستا زړه چې کوم څه غواړي، ستا زړه چې کوم د آباو تقلید غواړي، چېرې مشرانو چې کومې طریقې کړي وي دا خو ګوره څنګه پرېښودلی شي، دا ستا خواهش دی، دا پرېږدې. ستا پلار نیکه چې کومې طریقې کړي دي دا پرېږدې. ستا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کومې طریقې کړي دي هغوی باندې عمل وکړي. نو رجا دا درس ورکوي انسان ته چې ستا زړه غواړي خوراک به نه کوې، ستا زړه غواړي څښاک به نه کوې، وږی تږی. ستا زړه کور والا سره ملاقات غواړي، الله فرمایي ته به ملاقات د کور والا سره په هغه طریقه باندې جما به نه کوې. خواهشات به دې ډېر اوچت شوي، ډېر وختو بعد به کور ته راغلی، خو بیا به هم صبر کوي چې تر څو پورې روژه ماته نه وي شوې، خپلې بیبي ته نږدې کېدی نه شي. خواهشات مړه که. ستا زړه خوراک غواړي، الله فرمایي زړه ته دې دا تربیت ورکا چې ای زړه ای خواهشات چې څه غواړې دا زه نشم کولی. یو بزرگ یو ځای کې ناستو ځان سره عجیبه خبره کوله، خبره کوي ځان سره وایي چې ته زما خدای نه یې، زه ستا بنده نه یم، زه ولې ستا خبره ومنم؟ ته زما خدای نه یې، ته زما الله نه یې، زه ستا خبره نشم منلی. او زه ستا بنده نه یم او ته زما الله نه یې، نو زه ستا خبره ولې ومنم؟ چا ترې نه واورېده؟ شیطاني وکړه، د حکومت د وخت بادشاه له ورغی، وی هغه فلانی ولي بزرګ چې خلک بولي هغه خو لیونی شوی دی، هغه خو ډېر کفري خبرې کوي. وی څه وایي؟ وی هغه ځان سره ناست وي داسې خطاب کوي چې ته زما الله نه یې، زه ستا بنده نه یم، نو ولې زه ستا خبره ومنم؟ بادشاه د وخت ورپسې سړي لیدلي دي چې دا خو ګیر کې راوی نیسي رایولی جیل ته. نو چې کله ورپسې ورغلي دي هغه بزرګ ناست و، هغه ځان سره وایي چې ته زما خدای نه یې، زه ستا بنده نه یم او زه ستا خبره ولې ومنم؟ نو هغوی راونیو هتکړۍ پکې واچولې، د بادشاه مخ ته یې پیش کړ. بادشاہ تینا تپوس کئی چہ دا اللہ بندہ تا خدا سے جرم کرے چہ آغا جرم سزا سوا دا مرگ نہ بلنشی کی دے، تا خود دیر لوی جرم کرے تا سنگوئی چہ تو زما اللہ نے زستا بندہ نے ما زستا خبر ولی ومنم. ویاو ما خدا خبر کرے دا وینو دا خدا دیر لوی جرم کرے دے، ویدا ما لوی جرم نہ کرے. بادشاہ صاحب اتمانا تپوسو کام طویل قول بما لا یرضا به قائلوه. وی تدا سے زماد خبر نتیجہ آگا مو باسا چے کما نتیجہ تازر کے راوستے دا مانا تا پوسو کا چزرا خبر علیکم ولی کئی. وی ما تخپل نفس وائی چے تغیبتو کا، ما تخپل نفس وائی تا زناو کا، ما تخپل نفس وائی چے گورا تو دمرا رشوت و اخلاق، ما تخپل نفس وائی چے تو گورا دافلانے غلط کارو کا. زخپل نفس توایم چه اے زما نفسا تزما اللہ نئی، اے زما نفسا زستا بندن امن و زستا خبر ولی ومنم. اے دا اللہ بندہ دا خبر از اللہ تا نکو مالا زخپل نفس تا کو ما نفس مالا غلط، نفس مالا دا آغا گناہونو دعوت رکڑی چه آغا اللہ و رسول من کری. زخپل نفس تا دا سے مخاطب یا موایم چه اے زما نفسا تزما اللہ نئی و زستا بندن اما زستا خبر ولی ومنم. وی خواہ دا مطلب دن بے آزاد نازیزانو خواہش چی پریدی ستا چی کم شوق دے کم دی مینرا کم دی تمنا دا زردے چی سغواری ستا زردے چی کم سغواری دا پریدا و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پس روان شدید ویلے کی گی دین دا اتباع نم دا اتباع ابتداء نم نوے علکا خپل عرص قربان کا دا اللہ جل جلالہ حکم و منام. صحاب ٹیم دے مسلمانانو روغ اشپا ٹی وی تا تیرا کڑی دا وی سیار لے تیرا کڑی دا او ٹول اشپا غیبتونا و تاشونا کڑی دی او ٹول اشپا جرگی و مرکی کڑی دی یا ٹول اشپا غلو پس تیرا کڑی دا یا بلیو کار کڑی دی مشہور کارن سبا ٹی وی ڈش میں سیار دیں او ٹول اشپا تیرا کڑی دا. سہار خوب ود دے خستہ خوب باندے ود دے او کمرہ گرمڑا ہیٹر ورطا لگی دلے دے ہر قسم ماحول سازگار دے ہر قسم وسائل شتام. یو طرف نہ شیطان وہی چی ډیر زبردست موقع گورام
هیڅ کار دی دنیاوی نشتا سهار دکانونه هم خلق 9 بجې نه رستو کولاوي ګوره ښه خوب به وکړې مزدار ټوله شپه دې تېره کړې ده ګوره د مسلمانو منځ کې دې جرګه کړې ده هم دې نیک کار کړی دی مړ خوب وکړه مونځ بیا رستو کولی شي ګرځي خو که نه قضا خو شته که نه ټوله شپه دې د مسلمانو منځ کې د جوړښت کوشش کړی دی یا دې ټوله شپه ټي وي او ډیسپیسیار لیدلی دی په دې نیت باندې چې د دنیا حالاتو نه ځان معلوم کړم دا هوښیاروالې هم دوی له چا ښودلی دی وایي هلکه د دنیا حالاتو نه ځان معلومول پکار دي دنیا د حالاتو به هم دغه ذریعه بل څه به درسره وي نه نو موږ به ناخبره ناست کي لکه چې بلکل نو بهرحال شیطان ور باندې سړکونه برسته نه چولي د بره نه یې ټپوي لکه چې بچی سړی بره نه وده کولو دپاره ټپوي که نه ورته وایي چې وده چا للو للو ښه خوب وکړه ګورې ښه مقلب ښه خوب خو بیا ولی دی الله د طرف نه آواز کیږي حی علی الصلاح اے د الله بندگانو اولی ورته ویلي دي چې الله اکبر الله اکبر ګوره هر څه نه الله ډېر لوی دی دا تاله چې کم دعوت شیطان درکوي ګوره دې شیطان نه الله ډېر لوی دی د خوب نه هم الله ډېر لوی دی دنیاوي کارونه نه هم الله ډېر لوی دی بیا د محمد رسول الله ید یې ورکړې ده چې هغه پیغمبر دی ګوره د هغه طریقې یادې کړم د ترغیب نه بعد وایي چې حی علی الصلاح منزل راشه حی علی الفلاح زید کامیابی لراشه رستو وایي الصلاة خیر من النوم اے مسلمانا خوب باندې ودی خو ګوره دا مونځ د خوب نه ډېر زیات بهتر دی کله چې د محشر په میدان کې ولاړې ګوره دا خوب به دې په کار نشي بیا به دا مونځ په کاري چې ستا مخې ته به ولاړي الله په مخ کې به شفاعت کوي نو دې ځای کې خواهش وایي چې خو خوب وکړه الله فرمایي چې نه الصلاة خیر من النوم دا خواهش دې پرېږده ګوره که چېرې دې دا خواهش پرې نه خو دا خپل شوق و تمنا دې خاورې ایرې نه کړه نو ګوره والله که د جنت مخ وګورې نو ته به پاسې که نه مونځ به کوې او که چا دې کې خواهش باندې عمل وکړ نو هغه سره حالات ته تباه دی همدارنګې دنیاوي نورو کارونو کې الله فرمایي هر یو شي کې خپل خواهشات پرېږده د خپلو پلارانو د نیکونو خبرې پرېږده د محمد رسول الله خبرې راواخله هغه څه ویلي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه هر نمونه درته موجوده ده ولې نه منئ نو د مسلمانانو کله چې روغه روژه تېره شي هغه زړه باندې څومره زنګونه شي هغه د خواهشاتو د ترک کولو یو لوی ټریننګ وله ورکړي دا ټریننګ دی روژه چې کومه ده د خواهشاتو د پرېښودلو د شیطان د خبرې نه منلو د نفس خواهشاتو اتباع نه کولو یو لوی ټریننګ دی دا تجربه تعالی الله درکوي تا د دې مستعد جوړوي چې ته د شیطان خبره به څنګه نه منې ته به د نفس خبره څنګه غورځوې ته به د الله حکم څنګه منې کني سوچ چې سړی وکړي خوراک نه کول څښاک نه کول دې کې الله ته څه فایده ده څه شته ورته هلکه ستا خېټه وګېده ګورړار دې په خېټه کې خېږي الله ته څه فایده څه شته فایده ترې نه دا خو نه ده چې الله سره رزق کم دی الله سره رزق کم دی مخلوق ته وایي چې تاسو روژه وساتئ دا نور وږي دي چې دوی له زه ستاسو رزق ورکړم داسې خو نه ده که نه بلکې موږ ګورو چې څومره رزق الله رمضان المبارک کې ورکوي هغسې فراخي په نورو میاشتو کې نه وي تجربه ده دا ګورئ الله سره رزق کم نه دی خو بیا مقصد څه دی الله زما د خېټې وږې کېدلو تعالی څه ضرورت دی الله فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ټولې د خواهش خلاف دي ستا د طبیعت خلاف دي ستا د تمنا خلاف دي ستا د رسم و د رواج خلاف دي ته چې کله د الله او د رسول طریقې ځان کې راولې او د مور پلار او د نیکه طریقې پرېږدې نو تعالی ډېر زیات مشکلات پېښېږي تعالی زړه وایي چې ګوره دا ټوله دنیا څه کوي او دی څه کوي ټوله دنیا په یو طرف روانه ده دی په بل طرف روان دی ویلي اکثر حکم الکل دا جزیان زده کړی او په داسې غلط ځای کې صدق هوښیاران پې پوهېږي نو الله فرمایي دې روژه کې زه تعالی دا ټریننګ در کومه چې ته به زما او زما د محبوب خبرې څنګه منې او ته به د خپلې معشوقې او د خپل محبوب دا ستا نفس چې دی د خبرې به څنګه پرېږدې دا ټریننګ دله در کومه نو کله چې روغه روژه تېره شي زړه نه هغه زنګونه لرې شي ټول چې د سنتو مطابق روژه وساتلی شي که روژې کې هم ته سنډلي خوا کې ناستې او پښه دې په بلې باندې اړولي او ټول د لاندې نه ښکارې او خلکو ته یې چې دا ملایان راغلي دي دا نوې نوې خبرې راوایستلې ځان فکر نه کوي چې ښکته نه ټول بربنډ دی خیال کړی بعضې کسان چې دیوال خوا کې ناست وي د پښې په یې بلې اړولي ټول ښکاري او کوي غیبت داسې اوچتې اوچتې خبرې به کوي یاره دا پلانې چې دی که
نو کتا دا سے روجه تیر کری دا د زنگ سبب جوړیږي د زنگ د لړکولو سبب خطوره جوړیږي دا نه جوړیږي چا چې د سنت مطابق روجه ساتلې دا خپل خواهشات قابو کړی خپل نفس باندې خیخه دا رب العالمین ته ځان رسول غواړي نو الله فرمایي ګورا روجه دې تیر کړه سره دې تک سپینشه د خواهش دا غزنګونو نام اوس د کله لګولو ټیم دې ګورا اختر دې نوې جامې دې اغوستې دي ګورا العید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید ګورا خیال ستا د نو جامو د پارا اختر نه دې جوړ ګورا مقصد دا نه چې سترګه تورا کاو شونډې سره کاو لاسونو تنکري جو لگا او دا سے گسا پیرا واڑا دا عیسائیانو پشانتا اور روان شہیدگاہ تا نانا اللہ فرمائی دا مسلمانوں تہوار کے گورا دا خیٹے پروگرام نہیں دا خیٹے پروگرامنا خلقو دا زان نے جوڑ کری دی الکا اللہ خو عید الاضحیٰ کی چکل پروگرام دا خوراکی خیرے آگے کے ہم مقصد اراقت و دمگر زولے دے چی دوینی تو یول ضروری دی دا غش خوڑل ضروری نہیں بلکہ درے حصے خوخا دو کورنا بارو بتا فقیران اور رشتہ دارانو تا وہ حصہ دے چلدان لپرے نوڑے رکھا اللہ جل جلالہ پروگرام کو ٹول دخے کے خلاف کر اور بدعتیانو پروگرام ٹول دخے تے پہ حمایت کے وہی نن پنزلا سیر خیر سے اوخرے کال داتش پر دی کی تقسیم کی لی تھا وہ ٹول کال بری خی من کو چرتے ہو دی لتی وہ نلے چاگا دا غربت پا وقت کی آگا شپا خمن اوکری وہ بے خفڑ لی میں شم محتاج گئی وہی دی کی تقسیمون کی گی دا کلا خفاراکو کی کنا تو بال بچ باندے خفاراکو کی بال بچ مقصد نہیں پر خفی گی بال بچ لے کوش کی مال ایسے مرا لیجیے تاسو عدد کری اللہ با تاسو زیاد نیچی گورا یو سڑیلا چکلا تو یو شے ورکائی کنا اللہ جل جلالہ فرمائی قرآن مجید کے اللہ حکم کرے چھے گورا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دا اللہ پنے کو کارونوں کے مددوں کا خلق سرا گورا دا اللہ نہ فرمانے کے چا سرا مدد ہونے کے یو سرے دا اللہ و دا رسول خلاف چلی گی نو کچرے ورو پہ دے والا ورکڑا اور ستائے وارو پہ غاد شر خلاف استعمال اینو اللہ بتا ور سر ضرور نہیں تھی جتا تا پتہ چیدے پا غلط زیبان دے لگے عدد کری ہوتا سو دی کیا یو کلی کی ډېر غریب او فقیر پروت ہے غلا سرسایا نور کئی مولا دے لس جوړ کړي وي استاد ولونی دی او درې دې زامن دی وره خزدا یو ځای کونډا وران داروم دا هغه مو ته پته خم معلومه یو تا وای تا خود سو کسان وراوړا یار دې خلق سره خبره پرې کوي اللہ فرمائی گورا دا فقیرانو حق تے دا غریبان آلو لورکام دا فقری کی آغ چا لورکا چی ساری خوری و بیگالے درک نشتا او ورغنی بچی تا تا خیستا کپڑے ورغستی دی او زبردست سر دے و تارا ولے دے تا بچے سہار پبلک سکول تا روان دے او داغ بچی سہار ریڑا اغستے را او پا بازار کی گردی مزدوری مورباندے سوک نکئی سوک چی دوڑو بجے اڑیا غورتوئی چی چاچا زبے او سما دے ورتوئی چی تو اڑو کے لرے شادا غبل سرے را غوارا حق چالا سایا ورکا حق چالا چدا غزر سہارو بیگا گردی سو کرے کہ مزدوری مور باندھے نے کئی دادا وہ حق ہے اللہ و تپوس کئی دا وہ ملیانو نا چدا دا فقیرانو حق او خڑو اور جا بدا وہ عوامو نا تپوس کئی چدا دا فقیرانو حق واغس ملیانو لے ورک چلتا ملا سویتا سلی دلے چاہتا چرتا مزدوری کرے اللہ ماشاءاللہ مالا ہو چاہتا نے معلوم دا فقیرانو زامن دا دا صدے پر بازار کی نور بازارونو خیوزل پریدا صدے پر بازار کی تاسو غریبان فقیرانو گورے زما پلار زور دے سپینگیر وے مسئلے باندے ناستے خیستا گیر اسرا کرے دا او خمیزدار تیلے والے لگولی دی والا لباس غستا والے دے زور باندے دے یو سیر کار نکو ماتم پخ پل پلار باندے یو کلو مزدوری نکے اور لیکن دا سے خلق ستا چی دا کوئی سپینگیری پلاران پا دے بازار کی گرزی لوئے لوئے بجھنا ہو چتائی تیچے او گورے او بھائی چی اللہ دا بوڑا خو خالص مسئلے سر جوڑی گی چی قلار پا مسئلے باندے ناس پہ اللہ اللہ کولے لیکن اگا اللہ اللہ کولو تا ندے اوزگار کرے بلکہ تا محتاج کرے رے چاگم منزوم قضاشی پردیو مزدوریو تا سو بڑا گان لی دلی پلا کو خطی پلا اونی چھے کیا نا خوگی گی راتی دا بلم خوگی اللہ فرمائی گورا دا سرسایا و دا زکاتنا اللہ فرمائی للفقراء والمساکین
دا خود فقیرانو مسکنانو حق ته د خدای ظالمانو ولې دولتمنو خلق لا ورکه الکه یو سړی داغه گاډي او موټرې چلیږي او ځامنې قطرو کې دي کنینو کم از کم د کور گزارای ښه زبردست روانه نو ولې هغه لا ورکه هغه فقیران تعالی په نظر باندې نه درځي چې کم په بازار کې روان دي د منځ ټیم ورسره نشته هغه لوی لوی بوډاګان هغه له بچو ورکوي راشی چې الله وتعالى مخواړي داسې وخت به چې رب العالمین بتا باندې نظر نه کوي ولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې څوک د الله مخلوق سره مینه کوي څوک د الله په مخلوق باندې رحم کوي الله پاک باندې رحم کوي کچره اهل زمین باندې ستاره رحمت او شفقت نشتا نو د اسمان ولو بستانه نظر د رحمت او چې ستانه په تعلق کټ کیږي غلط اخلو یو کبرجن ذات ته لوی متکبر ذات ته یو لوی شاهنشاه مستغنی ذات ته دنن چې مخلوق په پل پل باندې باوجود د عبادت پښتانه عبادت کوي خو غلط ځای کې کوي دوه ورونو یو د وچه شیخ او یو علم پسې وتلو د وچه شیخ چې و د ورته چې خدای لیوانه په کیله او قلنا باندې ټول ژوندۍ تباہ او برباد کړه فین کیله نو قلنا فین کیله نو قلنا لا کافی او دا دې کې سپراتی مړه ذکر کا الله الله وګور ما ټول عمر الله راضي کو قیامت پر باندې زما عمل نامه کې دالی کلی او تعمل نامه کې هم دغه چې فاعل مرفوع او فلانه او دغه دا خبرې مړه هغه ته ګورای علم له اعلی شه وانما يخشى الله من عباده العلماء الله نه کچري پروي زمين باندې یریږي نو علما یریږي خشیت د الله علماء کې ځکه چې معرفت الله علماء سره ده څوک چې چا څومره مرتبه پیژني او عمرته نه زیات یریږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مرتبه نه صحابه کرام خبر وو نو صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره دګرنه کې خبر نشي کړ یاره دلبا د باندې ولا خلک چې کومه غل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه کم خبرو دا حیثیت نه نو د چراغ صحابه کرام په خوشحال شو چې ته یو سوال به وکړو موږ له سمه سره معلومه شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په یو جنگ کې غنیمت تقسیمولو یو بل چې راغله هو دې چې دا ستاسو پلار غنیمت ته تقسیمای هغه په پته نه د پیغمبر هیڅ ورته نه معلوم هغه ورته وایي چې تعالی مې لایي خفکیږي نو چې څوک د چا هیڅ نه زیات خبرې کوم زیات یې الله نه زیات خبردار علماء دي نو چې خلک ورته وایي چې تاسو ژوندۍ تباہ کړه خیر دا جګړه به وایي ورځ دا شیخه ورته وایي چې ګورم ما د الله مخلوق سره دومره مینه ده ما الله سره هم زیاته مینه ده ما نه یو منګټ لس کاله مخکې مړ شوی و ما تعویذ کې بند کړی دی او غاړه کې مې اچولی دی الله نه یارېږم چې د قیامت په ورځ الله ته وښایم چې الله زما لاس نه را منګټ مړ شوی نو ګوره لس کاله کېږي ما منګټ په غاړه کې اچولی دی زه دومره الله نه یارېږم تا دا کافي او دا خلاصې وویلې تا الله نه څه زده کړل او تاسو الله خوشحال کړ ته به الله ته څه پیش کوې وګوره زه دومره زیات الله نه یارېږم هغه ورته وایي چې بې وقوفه لس کاله منځونه دې تباه کړي دي غاړې کې مردار منګټ اچولی کمقله علم خو علم وي نو عزیزانو خبره مې پته نشته څه پسې کوله خو مقصد دا دی چې ګوره باوجود د عبادت چې تاسو عبادت کوئ پښتانه ګوره بېلمازان نشته ډېر کم به بېلمازوي اکثر مانځګزار دي پښتانو کې زکات خواره نشته اکثر زکات ورکوي پښتانه سرسایه خواره نه دي اکثر سرسایه وباسي لیکن د هغې باوجود ولې تباه او برباد یو ولې زمونږ ستاسو زندګي تباه ده او زړه کې نورانیت نشته رجه تېره شوه الله فرمایي رجه د دې لپاره ده چې ستا زړه نه زنګ لرې شي ستا د زړه شیشه داسې صفا شي چې هغې کې الله ولیدلی شي ولې په توره تیاره کې خو هغه الله او تصویر نه ښکاري که نه که چېرې ته تبه خیر مخ ته ونیسي نو هغې کې مخ نه ښکاري وایي که څوک وایي مینه نشته په دنیا نو د هغه سینه کې زړه نشته صفا نو تبخي کې د مخه کسل دی نشي نو حسنه چې وایي مخ نشته زما وایي که ته نه تبخي د مخ ته نیولی یو دا وایي چې الله زما مخ نشته نو دا خو ته ډېر لوی بېوقوف یې مخ خو دې شته دی خو تبخي کې ښکاري نه ته وایي زما زړه کې خشیت نه راځي زما زړه کې دینداري نه راځي هلکه ستا زړه داسې د زنګونو نه تکتور دی هغه کې د الله خشیت څنګه راشي دا خو داسې ټوکړه ده چې کله پر ادمانونو باندې ووایي کله چې د نفس مجاهدو باندې تېره شي نو پس د هغې نه تک سپین شي بیا الله پکې ښکاري تبخي کې خو مخ نه ښکاري زمونږ ستاسو زړونه تک تور وي الله پکې ځکه نه کوځي لیلی پکې نه شي نو بهرحال
دا دومره عباداتو باوجود پښتانه ولې تباہ و برباد دي ځکه چې د دوی عبادت د دوی سرسایه د دوی زکات د دوی حج د دوی هر یو کار د رسم او د رواج تابع دی د الله د رسول په طریقې باندې نه ورکوي मुस्तरम औरतों को हर किस्म इस्लामी कैसेट द्वारा जमन दुकान का तैयार चाहते तौहीद व सुन्नत कैसेट मरकज की सहानी बाजार नशाखा कबाड़ी बाजार खटक प्लाजा दुकान नंबर 9 इत्तेफाक अहमद तौहीदी दुकान की खबर मखलूक बांधे रहम कई अल्लाह पाक बांधे रहम कई कचरे आहले जमीन बांधे सा रहमत और शफकत निष्ठा नो आसमान वाला हो बताना नजर द रहमत हो चीता न बता लो कट किया गलत अब लो यो कबरजन जात है लो मुतकबिर जात है यो लो शहनशाह मुस्तगनी जात है दनन से मखलूक पर पल पल बांधे बावजूद इबादत पुख्ताना इबादत कई वो गलत दे की कई गौरू यो दो वचे शेख हो यो इलम पसे वतले दा वचे शेख यो दो वरतले कि खदेले वने फकीलो कुल्ला बाने टोल जिंदगी तबाह और बर्बाद करा फइन कीला नो कुल्ला ला काफी हो दा अपने दी की सपराती दी मरा जिक्र का अल्लाह अल्लाह मा टूल उमर अल्लाह राजी को क़यामत पर बाने वजमा अमल नाम की दाली चली हो ता अमल नाम की हम दगई छे फाइल मरफूई हो फलाने हो डिंगे दा खबरी मर अगरती की गोरा इल्म दे आला शहर वइन्नमा यशल्लाह मिन इबादिही उलमा अल्लाह न कचरी परुई जमीन बांधी यरीगी नो उलमा यरीगी खशियत अल्लाह उलमा के ज़िक्र मारिफत अल्लाह उलमा उतर है सुख के चा सुमरा मर्तबा तीजनी और उम्रत नजियात यरीगी पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मर्तबे न सहाबा किराम खबर हूं न सहाबा किराम तो पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर डट गिरने की खबर नहीं करे यार दलबा द बंदो वाला खलक की कमो वाले पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना कम खबर दागा हैसियत ना न कोई बचराग सहाबा किराम बखुशाल से किचटा यूनी सवाल बहु के उमंग बस मसला मालूम है पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यो जंग के गनीमत तकसीम होलो यो बंदा शिरावला गौती जिदा स्ताद प्यार गनीमत ने जिते तकसीम है अगर हो पता ना पैगंबर हैसियत पर तना मालूम अगर तो वही तालम मिलाएगी फकेगा ना न जो सोच दे चाहे हैसियत न ज्यादा खबर ही उम्र ज्यादा करेगी अल्लाह न ज्यादा खबरदार उलमा भी ना शेख की वर्तवे जिता जिंदगी तबाह करा खैर दगा झगड़ा बेवायो औरत दगा शेख के वर्तवे छे गोराम माद अल्लाह मखलूक सर दुमर मिन अदा मा अल्लाह सर हुन ज्यादा मिन अराम मा नयो में गट लसका लमख के मरसे हो मा तावीज के बन करे रे गाड़ा के में अचावले रे अल्लाह न यारेगा मा कि क़यामत पौर से अल्लाह ता खाए मसी अल्लाह दमा लास नला में गट मरसे नो गोरा लसका लकी की मा में गट पगाड़ा के अचावले रे दुमरा अल्लाह न यारेगा मा तादा काफे ओदा खुलासे हुए ने ता अल्लाह न से जिक्र लोटा अल्लाह खुशाल कर तब अल्लाह ता सपेश के ओवर दुमरा ज्यादा अल्लाह न यारेगा अगर तो ये भी वकूफ अलस्काल मंजुना दी तबाक की गारे के मुर्दार में इनका कच्चा वाले ने का मतलब इल्म को इल्म ही नाजीजान और खबर में पता नहीं सब से कवाला
او مقصد دارے چی گورا باوجود دا عبادت چی تاسو عبادت کرے پختانه گورا بالمازان نشتا دیر کم با بالمازی اکثر مان گزار دی پختانوں کی زکات خوار نشتا اکثر زکات ورکئی پختانہ سرسایہ خوار نے بھی اکثر سرسایہ اباسی لیکن داغے باوجود ولی تباہ و بربادیو ولی زمان گستاسو زندگی تباہ و ذر کے نورانیت نشتا رجت رسول اللہ فرمائی رجت دے دا پارا دا چستا زرنا زنگ لیشی تاد زر شیشہ دا سے صفاشی چاگے کہ اللہ ولی دلیشی ولی پتورت پیارے کے خواغا اللہ و تصویر نخکاری کنا کچھے تو طبخے مختونی سے نو آگے کے مخ نخکاری وی کسوک وائی من نشتا پا دنیا نو داغ سینہ کے زنشت صفا نو تبخی کی دمخا کسل دے نشینو حسن چوائی مخنشت زما وی کتیغنا تبخی دے مختنی ولیو داوئی چی اللہ زما مخنشتا نو دا خطر لوئی بی وقوفی مخودشت دے خو تبخی کی خکارینا تو وی زما زر کی خشیت نرازی زما زر کی دیندائی نرازی اللہ کستا زر دا سے دا زنگونو نتک توڑ دے آگا کہ دا اللہ خشیت سنگ راشی دا خدا سے ٹکڑا دا چکل پر ایک معلومو باندے ہوا ہے کلا چی دا نفس مجاہدو باندے تیر شینو پس داغی لتک سپیش یا اللہ پاک اخکاری تبخی کی ہم اخنخ کاری زمان ستاسو زلو لتک توڑ دی اللہ پاک زکر نکوزی لینے پاکی نشی نو بہرحال دا گمراہ عبادات و باوجود پختانہ والے تباہ و برباد دی زکا چی دوی عبادت دوی سرسایہ دوی زکاة دوی حج دوی ہر یو کار دا رسم و دا رواج تابعے دا اللہ دا رسول پتر پہ باندے نور کئی زکاتوں نے اتنی دی خوب ازایت لی اللہ تا قبول لی علکہ منزل اکڑی دی دا سے خلق و پس اکڑی دی جاغا پزر کے ذرہ برابر خشیت الہی نلری آغا خلق و پس منزل اکڑی دی جاغا تولا رد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پزر باندی چاڑی کی رہی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صوما ولا صلاة ولا صرفا ولا عدلا ولا حجا ولا عمرتا کم سڑے کی بدعت کئی بدعت نو پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ تعالیٰ داغا حج قبول دے انہیں عمرہ قبول دا نے فرض من قبول دے نے نفلی عبادت اللہ تا قبول دے حسن لاڑی ہندوستر خدا ناراض دا مبتدعین آگا مبتدعین چی آگوی پاکیدی کی بدعات لیری عقیدی کی ابتداء لیری چاگی تولی کی مبتدع موتق اگر تا اعتقادی بدعتی ہوئی نن سوا ٹولی اعتقادی بدعتی آنگی قبر دا سی کولی شیا ولی دا سی کولی شیا نبی دا سی کولی شیا کولا والا خیوکی واللہ دے نو بہرحال زمان مقصد دارے تاسو سرسائیو زکاتونا ورکوے لیکن دا پیغمبر پا طریقے نہ ورکوے رشتہ داروں کے فقیران بھی ابوی باندے صرف نظر ہو کے بلکہ دا ہوئے چھ دا سے حکم چھ دے نورم محتاج تردور چھ چاہت غریبی کا نا آغا تا نورم آغا دے کور کئی چھ مکہ نورم دے پریز دیم دا سے دا کہنا پختانوں کی حالانکہ طولنا والحق دا رشتہ دار دے اطولنا والحق دا رشتہ دار دے پکار دے چھ رشتہ دار دے وہی کی بھی طرف سے کور کی دی طرف دیکھ اطولنا والحق دا رشتہ دار دے پکار دے چھ رشتہ دار لور کریشی کل چھ رشتہ دار نوزی نو بیا پس دا دینا او گورا محلکی نور غریبان یتیمانان بیا غولے ورکا تاسوئے چھنا کہ محلکی غریبانان یا غوی بخپل کار کئی لیکن دا خود کلی محل رسم و رواج دے چھ دا بمولا لور کو ذکر اللہ ناراض ہے ذکر اللہ پاک نہ در ناراضی نبہرحال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ تا رمضان تیر کو زڑ دے در زنگ صفا کرے دے زما پتر کے باندے دے روجہ ساتلے راگے بطنو بہتنو دروگ دے پچل دیویلی نو اس کل چیز جاتا روانی خیست جمی دے آبوس کی جی گورا پڑیر غرور سر لال نشی دیر توازو سرا دیر انکسار سلام مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں ملے گلی گلزار ہوتا ہے وہی کا دانا چرتزم کی تفریزی خڑا خچ نشی آگینا گلان پورتشی کتراتا کی پرتینو گورس پگیخ بپکی وشی لیکن گلان نشی استلے نہ اللہ فرمائی کہ دو مسلمان عید امدہ سے دیسی غلط روان شید گاتا نو دو لو رب العالمین ریبا بیانے ویب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد زان سر بغورو لے گیا
بروانه ولوی بد الله بیانې دا څنګه چې سړک دې د قبرونو لوی دا چې کور نه وتلې چې زیارت تلار شمام هغه غریب شاه بابا باندې چې تاو راتاو شمه او پیر بابا لار شمه زما به حاجتونه د سره شي او ما به فلانه کار شي الله فرمایي نه درس تاله ګوره کله دې ته لګاو ما ټول کال دې سره څنګه کړو په دې میاش کې ما غم منځای وکړه ما زنګر نه لري کړل خو ضروري دی چې کلای ور باندې ولګي پړکو کی هغه د کلای ټولونه ولا کړه دا چې کله روان شي وای الله اکبر الله ډېر لوی دی د تمام مخلوقاتنا نبی نهم الله ډېر لوی دی ولی نهم الله ډېر لوی دی دا تمام کائنات کې افسرانو نه او د اسمکه او د دولتونو نه او د خزو او د خواهشاتو نه ټولونه الله ډېر لوی دی لا الہ الا اللہ نشتا لائق دا عبادت نشتا دا نظر و نیاز لائق الا اللہ مگر یکی واللہ دے دعوی چا اللہ اکبر وللہ الحمد طول صفتنا دولوحیت صرف اللہ للی بل ہچا للی نشتا نو پلار باندے بروانے دو لوی رب العالمین لوی بخکارا کیو بیانوی بے کلچ لار شیاق زیلا کله چې عیدګاه کې کېنې نو الله فرمایي ګوره دا کرسمس والا عید نه دی دا د نوروز والا عید نه دی چې هلکه فلني له دومره غوښه واچوه فلني په سال حل کړی فلانی کار شوی دی او دا وکنه نه الله فرمایي دا د مسلمانانو تهوار دی ګوره په دې کې هم د الله لوی بیان کړی شي ودرېږه الله ته چې یا الله څه چې کولو والا یې ته یا الله دوګانه مونځو کا د الله لوی تسلیم کا دا ټول مخلوق احتیاج تسلیم کا الله ته چې الله اکبر ودرېږه بار بار وایا د عید په منځ کې الله اکبر درې تکبیرونه او څلور او قسمه هر ځای کې د الله لوی بیانوا ولې چې هر څه کول والا صرف یې کوي الله دې هیڅ چاته چې نه محتاج هغه یې کوي الله دې اولاد ورکول والا چې هغه یې کوي الله دې ګوره د قبر لوی دې زړه کې رانه شي ګوره د اولیاء لوی دې زړه کې رانه شي گورا دو قرآن بے عزتی ہونے کے گورا دو دین بے عزتی ہونے کے ظاہر ہونا شرمائے زمن ستاسو دا علاقی چی رقم زیارتو ندی کنا پیر سمدی ولی زیارت تمام بلا ورستلیو پیر سمدی ولی دا ولی نمور پسیدوی خیلی خدا خبر حرص نویشی دیر کسانو ما سرا نچی ورابلو آوزائی که دا اختر شپیوری دی چرانی دیسی کنانو بیا اسی قرآن مجید برا پتاخ کی پروتی غیب کی اسم نہیں تاخ کی پروتی خو بیام سنه قدر خدای تاخ کی پروت ته او چې کله اختر او داسې ورځ رانږدې شي چې هغوی باندې مقصد دا دی چې څه سیزن ویزن نو بیا د قرآن مجید خلک راواخلي د پښو لاندې وغورځوي ځکه چې قرآن څو پورې ونه غورځوي نو عمره پورې خو ته الله نه سوا بل چا دربار ته ودرېدی نه شي نو چې لاړلو بل ځل ته یې هم همدغسې و د آیت الکرسی والا هغه لیکلی شوی دی دا څه ورته وایي چادر آیت الکرسی پا کلے کلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سمر زبردست آیت تے علماء کرام پی فریقی عوام تمام پتہ ہیرو دیر اعلی آیت تے پا قرآن مجید آیت الکرسی دادا کی دا اللہ وحدانیت پدا سے پیرائے باندے ذکر شوئے دے چکر چلے سڑے سوچ کئی نو حیران بش تصور بھی نکی آغا آیت الکرسی و سنور آیتنا کلی کلی شویدی آغای پا خاور باندے غڑا والے ذکر چھ خبر خو خاور دا خبر خو زمکہ دا اسمان خو نه دی هغه ور باندې غوړېدلي دي د قرآن او د حدیث د الله د آیاتونو بې عزتي کېږي او هغه یې پرې غوړولی هلکه ټیک دی اوس موږ خو د قبر یا د زیارت مخالف منکر نه یو په طریقې شرعي باندې خو نو آخر دغسې هم څوک نه کوي لکه چې دا کم نمونه دي خلکو شروع کړي نو عزیزانو زما مقصد دا دی چې د مسلمانو تهوار د تمام مخلوقاتو د تهوار نه مسلمانو تهوار د عامو تهوارونو نه جدا په نورو تهوارونو او د خلکو په اخترونو کې څه شی وي رنګرلیا او د دنیا ټنګ و ټکور او د دنیا عیش و عشرت زنانا و نارینه ګډوډ څوک بربند او څوک پټ لیکن الله جل جلاله مسلمانانو ته یو داسې پروګرام ورکړی چې کچرې ستاسو اختر هم وي نو ستاسو اختر به د عبادت والا اختر وي هغې کې به د الله لویي د الله د ذات لویوالی به وي پکې د یو داسې شخصیت ذکر یا د یو داسې شخصیت فکر به نه وي چې هغه محدود فکر وي کلونو سره میاشتو سره ورځو سره یا لسانیت سره یا قومیت سره تعلق نه لري
دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چیزونه د دنیا نه ختم کړی دي. اخیر خطبه کې الله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې اے قوم اے امتا تاسو نه قومي تعصبات لسانی تعصبات او هغه د تور او سپین فرق ټول وتلې ده. هیڅ سپین لره په تور باندې هیڅ تور لره په سپین باندې هیڅ فوقیت نشته. نن چې رقم د قوم پرستم مرض لګېدلې ده خلکو ته. سو کوئی چې زما سوزیما، سو کوئی زل شرزیما، سو کوئی زبنګخ یما، سو کوئی ز چمکانه یما، او څوک سوي دا قومي تعصبات دا انسان د تباہی لارې طرف سره رواني. نو دا الله جل جلاله طرف نه مسلمانانو ته کوم شی مقرر شوی دی تهوار هغه په داسې انداز باندې دی چې هغه کې په پل باندې عبادت ته د الله لوی ده، د مخلوق لوی پکې نه تربیت داسې ورکول کېږي چې د خالق لوی پکې بیان شي. نو عزیزانو زه نور تقریر نه کوم، صرف یو څو خبرې بیانوم، ضروري اهم خبرې. اختر را روان دی، په دې کې د غیر شرعي امورو ارتکاب ونه کړي. اختر سبا ممکن دی چې وشي، ممکن دی چې سبا مو نه شي، ځکه چې موږ میاشت نه خوب کې لیدلې ده، نه خوب کې وینو. خلک یې څو ورځې مخکې خوب کې وویني، بیا یوه پرچه تقسیم کې چې فلانه ورځ باندې به اختر یا به روژه، موږ یې خوب کې نه وینو. زموږ فراست کمزوری دی د هغوی نه. موږ یې اسمان کې وینو. که چېرې هلال کمیټۍ د پاکستان اعلان بېګاله وکړو نو په شرعي طریقې باندې به اختر کوو او ښه متحد و متفق طور باندې به انشاءالله په عیدګاه کې مونځ کوو. د دین جماعت امام به مونځ کوي او موږ به ټول ورپسې رسته ولاړو. نکې عیدګاه کې به مونځ کېږي. ګوره چې د دې خبرې شکار نه شي چې اختلاف دی، تشتت دی او دا فلانې دي وډینګۍ د ډېر شیطانان منځ کې لګیا دي. څوک څه شیطاني جوړوي، څوک څه شیطاني جوړوي. انشاءالله که چېرې اختر د مسلمانۍ په طریقه باندې په یو ځای باندې راغی نو په عیدګاه کې به په یک کې یو امام پسې جمع کېږي. د سادې په عیدګاه کې به د دین جماعت امام پسې ټول ودرېږو انشاءالله. او که چېرې جدا جدا راغی، مثال په طور باندې چا د حکومت د هلال کمیټۍ نه مخکې اعلان وکړ خپلو شهادتونو باندې چې هغې ته موږ غیر شرعي امر وایي، غیر شرعي شهادت ورته وایو، ځکه چې زموږ کتابونو زموږ علماو لیکلي دي. 3 جنوري باندې خصوصا آج اخبار کې د علماو فتوی شایع شوې وې چې د هلال کمیټۍ حکم منل واجب دي. د دارالفتاء والارشاد کراچۍ والا فتوا وه، نمک منډۍ والا فتوا وه، د ملتان والا فتوا وه، د دارالعلوم کراچۍ مفتي تقي صاحب دی والا فتوا وه. 3 جنوري آج اخبار کې تاسو لیدلی شئ. همدارنګې نور کتابونو کې هم فتاوو کې هم لیکلي دي چې د هلال کمیټۍ د حکم پابندي پکار ده، ضروري ده. نو که چېرې په یو ځای راغو یو ځای باندې به مونځ کېږي. دین جماعت مرکزی جماعت ته مرکزی جماعت امام پسې به مونځ کوو ټول. اگر چې بعض خلکو د دین جماعت مرکزیت ختم کړی دی، خپل حیثیت ورته نه دی معلوم، نورو جماعتونو ته لاړ شي د دین جماعت امام او نورو جماعتونو کې میټینګونه کوي. کني د میټینګ والا ځای مشر جماعت دین جماعت ته پکار دی چې هر قسم ته انتظام، هر قسم ته یوه خبره مشورې خلک دین جماعت ته لاړ شي. خو د دین جماعت امام خپل ځان په خپله باندې د اوبو د پاسه جګ کړی دی، کله یو خوا او کله بل خوا روان. نو بهر حال هغه مشر جماعت ته د هغه جماعت به امام به مونځ کوي. که په یو ځای راغلو، که جدا جدا راغلو نو دا خلاص هم جدا وي. دویمه خبره ده چا پرچې کې م لیکلي څه ترتیب یې لیکلی دی. بهر حال دویمه خبره چې زه اهم خبره کوم هغه ده چې د اختر شپه شي نو ګوره موږ تاسو ټول د الله بندګان یو، د توحید دعوېدار یو. الله جل جلاله فضل خرچي نه خوښوي. دا ډزونه چې کوم هوایي کېږي، فایرنګونه چې کوم کېږي، دا غیر شرعي امر دی، فضول خرچي ده. الله جل جلاله د خلقو په باره کې اعلان کړی دی چې کم خلک فضول خرچي کوي هغه د شیطان ملګري دي، اخوان الشیاطینو ته الله ویلي. دا خپل مال او دا خپل دولت ضایع کول، خپل اولاد او خپل بچي هم منع کول پکار دي. دا نه چې ته لوی ته خو فایرنګ نه کوي، لیکن ستا بچي پټاس اغوستي دي، بمونه اغوستي دي واړه واړه، لار کې چې څوک میلمه تېرېږي یا څوک مسافر تېرېږي او پښونه یې وله ورچوي. دا هم یو ډېر غیر شرعي امر دی او ډېر یو نازیبه حرکت دی. ستا زوی چې کوي نو ته پرې نیولی پکار دا دی چې خپلو کورونو کې هم نصیحت وکړو چې دا کار نه کړي. او باقي د اختر مانځه طریقه چا غوښتې ده، خو هغه به انشاءالله چې کوم امام مونځ کوي هغه به ترتیب ښیي چې د اختر د مانځه اسانه طریقه ده. 2 رکعته واجب مونځ کوم د کم اختر سره د ټولو تکبیرونو اسانه طریقه یې دا ده.
بیا درې تکبیرونه دي د قرأت شروع کېدو نه مخکې په اول رکعت کې دویم رکعت کې چې کوم دی د قرأت نه وروستو دي درې تکبیره به سړی وایي. هغې نه علاوه نور غیر شرعي امور چې پکې کارونه کېږي هغه یو دا دي چې خلک د عید په ورځ باندې عیدګاه کې یا یو ځای بل ځای خپل نږدې اقرباو سره غېږې میلاوي او بیا ورسره لاسونه میلاوي او وایي چې اختر دې مبارک شه. دا اختر دې مبارک شه ټکی چې کوم دی ته تهني بالعید وایي. علامه شامي رحمه الله هم په دې باندې بحث کړی دی، نور فقهاو هم لیکلي دي، کتابونه هم شته، عالمان هم شته. الحمدلله په دې مجمع کې هم کثیر تعداد باندې عالمان موجود دي. دا د عید مبارکۍ ټکی او دا د لاسونو میلاوولو ټکی او دا د غېږو میلاوولو ټکی. ګوره غېږه چې کومه ده مصافحه یا معانقه، دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام طریقه ده، دې نه انکار نشته، خو د دې ځای دا نه دی. مصافحه د هر چا دپاره دی چې یو سړي سره تا ملاقات وشو، اول ملاقات دی ورسره، مثال چېرته نه راغلی دی لرې نه یا یو ځای نه یا تا سره اول میلاو شو، مصافحه وکړه السلام علیکم ورحمة الله. دې ځای کې سنت پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. معانقه چې کله یو سړی د سفر نه لرې ځای نه راغلی دی نو هغه سره غېږه میلاو کړه السلام علیکم ورحمة الله، دا هم سنت پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم. یو دا دی چې ته د یو کلي نه یو کور نه په دې عیدګاه په لار باندې لاړې، یو کلي او یو کور کې پاتې کېږي او چې کله عیدګاه کې مونځ وشو او یا د عیدګاه دروازې نه راووتې او یو بل سره عید دې مبارک شه، عید دې مبارک شه، چا سره لاسونه میلاوئ، شپه دې په یو ځای کړې ده، ورځ دې په یو ځای تېره کړې ده، په لار هم په یو ځای باندې تللی د یو کور د یو کلي خلک یې، نو دا امر چې کوم دی دا غیر شرعي امر دی، دا جایز نه دی، دې ته موږ بدعت وایو. او زمونږ مشران د ریوان والا هم دې ته بدعت وایي. تاسو که چا هلته په ریوان کې مونځ کړی، نن سبا خو چې څوک اختر یا روژه کې د ریوان سره رابطه وکړي نو بیا بعضې شرپسند عناصر، بعضې د تبلیغ مخالفین، بعضې منکرین تبلیغ، هغوی بیا دا پراپیګنډه کوي چې دا دومره علما او د مشایخ او د صلحای پرېښول ریوان څه دپاره رابطه کوله. هلکه زما به ریوان سره محبت وي، زما به ریوان سره تعلق وي، زه به د ریوان په خبرې باندې اعتماد کوم، تا به نورو مدرسو سره تعلق وي، نورو مدرسو باندې به ستا اعتماد وي. لکم دینکم ولی دین، ته خپلو مدرسو سره تعلق ساته، زه خپل ریوان سره تعلق ساتم، ستا په دې کې څه دي آخر. ما پسې بعضې کسانو کاغذونه هم لیکلي دي چې راوګورو ریوان سره رابطه کړې ده او علما او مشایخ یې پرېښي دي. هلکه ستا علما او مشایخ دي ته یې منه، زما علما او مشایخ د تبلیغ مشران دي، زه د هغوی منم، زه اختر هم هغوی سره کوم، روژه هم هغوی سره کوم. که غیر شرعي کار وي خو یاران زنده او صحبت باقي، که زه دا ناجایزه کوم غلطه کوم او که نه ته د تبلیغ نوم اخلې او د تبلیغ مخالفت کوي، د دې خبرې زه ډېر سختۍ سره مخالفت کوم. نو دا عید مبارکي او دا مصافحې او معانقې دا د پلار نه که ترتیب چې تاسو له کم پاتې دی، خدای او رسول ته وګورئ، دا شی غیر شرعي دی. 3 کاله موږ چغې ووالې، که څوک موږ سره په دې باندې خبره کوي د ورورولۍ په شکل کې، د مسلمانۍ په شکل کې، په یو داسې منځ والا ځای باندې به کینو. ما ملګرو ته دا هم ویلي دي چې هلکه ستا د کلي ملا که مخالفت کوي، ستا حجرې ته ستا د کلي ملا راوغواړه، ما پسې راشه، ما ستا کلي ته بوځه، ستا حجره کې به زه ورسره پټې خبرې وکړم. خو چې شیطانت او شر او فساد نه وي چې هلته یې چکې ویل شروع کړي او کسان دې راغونډ کړي، نه نه، ستا ملا ستا حجرې ته راوغواړه، حلوا ورته پخه کړه، حلوا پسې راځي، بیا ما هم دې ځای نه وغواړه، انشاءالله ستا حجره کې به ورسره زه خبرې کوم. کچرې دوی دا څیزونه په دې ترتیب باندې ثابت کړل، د بجلیګر مولي صاحب خبره چې هغه په ډېر تېرو کالونو کې په بادامه کې یو تقریر کړی و، درویشتم صورتونو باندې رد کړی و، نو بیا یو ملا مولوي نما یو کس ورپاڅېدلی و چې دا خو شته دي، هغه ورته وایي چې چېرته یې لیکلي دي، وایي کتابونو کې به وي، نو یې راوړه کتاب، کتاب خو به زه یا تندو نه راوړم یا به یې کربوغۍ نه راوړم، مقصد دا دی چې د دین خو موږ سره نشته، هلته به ځو ورته. نو هغه ورته وایي چې که چېرې دا شی وي ما ته یې ثابت کا، بیا به یې موږ هم کوو. وایي زه به هم پېښور کې شروع کړم، هغه کیسټ اوس هم شته دی ما سره، د چا له پکار وي د بجلیګر مولي صاحب هغه ډېر زوړ تقریر دی، نو انشاءالله هغه ډبلیکیټ کولی شي، ځان دپاره وړلی شي، وایه وړی چې څه پکې ویلي. نو ما سره دې کېږي که چېرې څوک وایي چې دا څیزونه شته، پرې وبغږېږو، کېدای شي زه به نه وم پوه، ما به پوه کړي، او کېدای شي دی به نه وي پوه، دی به پوه کړمه. نو دا شی نشته، خاورو ته ځان سره بدعات مه وړی. د مبتدع په جامه کې قیامت کې الله ته حاضر نه شئ، کني الله جل جلاله به درله سزا درکړي. ګوره بدعت کې یو ډېره لویه ګناه ده، اول کفر دی، بیا شرک دی، بیا بدعت دی.
कुफ्र शिरक पसी नंबर की गुनाह से कम दागा बिदात है, गुनाह कबीरा ना बल्कि अकबर और कबायर है। तखरुज मिन दीन कमा तखरुज शारत मिन अल-अजीन, बिदाती सड़े वही द दिन नदा से वूजी लकची वेख्तो दौड़ो न वूजी ओ पखपल रस्म और परिवाज, पखपल रस्म और परिवाज न जमा खबर दावा कि पकार दारे छी पदे अख्तर के गैर शरी उम्र इर्तिकाब होने के नारे न सड़ी फायरिंग नजान हो साते बची हों द डजो न बच के लिबास से कहे हम दे शरे पता के बांधे लिबास हो के द अल्लाह जल जलालहू या दौल द पारा ईदगाह त चीजें शरई लिबास के लार से और जाल त चेदर खलक लाठी अबुई दा जरूरी गनी चेर कब्रुन बांधे बखाम खतावेगे रतावेगे दा शे जरूरी न रे कद कब्र जियारत चाप मसनून तरीका बांधे कौलो रज बोला न मुकर्रर है कि खाम खबर अख्तर पौरस बांधे कहे या जरूरी बोले सड़के और या कि पता कम तरीका बांधे तासु जियारत करे कि कब्र तलार से अगतम मखकड़ी और तम लासुन पुरतकड़ी द कब्र पर दुआ के लासुन पुरतकवल निस्ता कब्र की तसिकम दुआ करे अगर पकड़े लासुन बांधे कहे और ककल दी दुआ कवला नो ब्याबत कब्र तशाके इबले तब मख के कुछ मख्तद नूर कब्रुन नहीं ब्या का पहुंचे तो लासुन बांधे दुआओं की सिर्फ चादा शक्राने की सिरा कब्र नहीं अगवाड़ी बल्कि अल्लाह ने अगवाड़ी तासु लारे गोरे हजून तम तलिए तासु मदीना मुनव्वरा की लिदली द पैगंबर अलैहि सलातो व सलाम न लोया रोजा खुरचानिस्ता अगना लोय वली लोय नबी सोक्सा दागजे की तासु दासी कवले है और कतासु अगुई त बिदीन हुआ है मिसाल तौर बांध की लेशी सुदा जुरअतु की वो चाह वहाबियान दी वहाबियान कई वहाबियान कतासु है जगह वहाबियान दी और बिदीन दी न ब्या हो तेरे गद बिदीन ऐसे दी जाना बिदीन खल्क तवरजे और कोई पसी मंजुना कहे बिदीन खल्क पसी के सरे मुंज कई हम बिदीन नहीं कहना नाजीजान खबर डाला दा मसाइल दी शरई कसोग दावई कि शर फसाद जुड़ई नो नातुला माल न राजी और न माल रहमान बाबा शेरून जुमरा दे याद दी चीज पागी बांधी जुमेटुल तकरीर खत्म कम कशे माल रहमान बाबा शेरून वेले या मेहनत वेले हिस्सा सर्व में झगड़ा न रतला या रसूल अल्लाह या प्लानी या दामे वेले खुदी सगरी चा इख्तिलाफ हिस्सा खसो खबरदार कि माल नातुला न राजी न माल रहमान बाबा जुमरा शेरून याद दी चिता पे खता कम और न माल दरो जुमरा कैसे याद दी छे लकतास तब खल्क बयान अवले दाचू चार नल खबर कवले यो मुला पर दे 13 जुमा के कबल जुमा की बयान कवलो वे जनाना खूब के सब कदर पौलिया वे सब कदर पौलिया दुआ हो कि या अल्लाह माल सोना राखे वे दागे खावन न सोना जोड़स कसबे वे तोल तख्त प्रोत ओई बे यो कान परे वत जड़लो परेशान हुआ वे थियरा दा उगुर ना हो खावन ने सोना शहरा कार नो छे वे बल काल ता इंतजार हो कुछ ब्या कलर सब कदर पराला वे सवाल हो कुछ अल्लाह तो ये सड़े के वे ब्या ठीक से नदा से वाकयातम जमाने दी तक चले दाने बयान वाले जाम झगड़ा न रतला खल खुदा ने मना खबरी कई खल को खंदई सके सौ की नाजीजानो ज मसाले यो सो मसाले में याद कड़ी हुई दकड़ी हुई किताब की मिली दिली राशम तासो मख के केनम द अल्लाह और द रसूल तरफ ता महकम तोड़ कायनात तशाकम सचे किताब के हक बोलम सचे अल्लाह और रसूल राली गिली भी आगा बयान कम नो कसुक खफकी की अल्लाह ने जड़ चावत की और कसुक खुशहाली की अल्लाह ने फूल तपलता चाहती न तासो तो जमा दरखास्त है कि दरे काल तकरीरुन तासो वावरेदल दा गोर तकरीरुन सिर्फ द दिल पारा नहीं शेर काफिर मुला और जालिम मसले ओकड़े बस दे दे नौजी नो बस खाली है दा मसले खालिस द दिल पारा दी कि बांधे अमल की इंसान नो दा दिन अल्लाह आले गले दा अमल द पारा नो पकारदार कि कम से माओ ताला मालूम सी दा गैर शरई कार दे लेकिन जब इस्लाम सूरतों को बारे के तास तपत रहा दा गैर शरई कार दे दा अल्लाह कुरान ये रोज पूरे खास कवल निष्ठा बशरियत के पते में जमा के ना दलाइल सारा खबर करेवा दासी खल्क दे जान न जोड़ करे कुरान तिलावत हर वक्त के अर्ज है के वाया चाली वाले ये स्पेल पार दा हलवा दे बेटान जरिए वाले जोड़े अमदारे की तो वो इस्लाम पर कसना खल्क ही दा मुर्दागानी दे दी मुर्दागान जोड़े अख्तर मनावई दासी अजीब कार दे नो दा पति पति की कमी सी पता दर तवलेगी कि दा शेर गैर शरई दे नो दा से नफरत न करे न सड़े से गंगे उधर इजाजत न नफरत कई और कम सी पता दर तवलेगी कि दा दिन दे नागी बांधे दा से मंगोले खसावे खुसूसी तौर बांधे मौजूदा दौर की दा खबर मामख की बार बार करेगा तबलीगी जुमात ये उदासी जुमात दे कि दुई कम शेष को नत्ते न आगा कई कम शेर की बिदात ते न आगा बिल्कुल न कई तो खुले आई नहीं कि जन जईनु के आने से वेले अजुदा खबर द कोर में जन से तबलीग नहीं आता हूं
چپره پټک نه ښکته یادوم ځکه چې هلته ډېر پیوړ دی دلته خو پکې تعصبات دي څوک وایي چې زه مدیر یم د مدني مسجد څوک وایي چې نه زه مدیر یم وایي زه راغلم آینده جمعې ته را څنګه ستا امارت دی زه به امیر یم نو دا نمونه کار زمونږ په تبلیغ کې نشته تبلیغ یو داسې کار دی چې تاسو کله د دین یوه مسله معلومول غواړئ نو د سره کني اول خو مانه د ریون نمبر واخلئ انشاءالله نمبر سره معلومه کړئ هلته معلمان مفتیان شته کني لاړ شي هر ځای کې مونځ وکړه تاسو د اختر مانځه نه بعد وګورئ چې څه کوي هغوی مصافحې معانقې کوي که بلکې صفا وایي چې ګوره دا کار به نه کوئ همدارنګې د سنتو نه بعد دعاګانې وګورئ درویشتم سورتونه هم وګورئ تاسو هغوی نه زیات دینداره خو نه یې کم کارونه چې هغوی کوي هغه لیدلی دي چې سنت دي کم کارونه چې پخلي هغه لیدلی دي چې بدعت دي نو عزیزانو چې کم سړی درته وایي چې دا شی مه کوه نو دا مه وایه چې دی د فلاني شي ملک نه دی د دعاګانو دپاره څه خاص وخت نشته چې ته وایې چې دا فلاني ټایم کې به خامخا کوي او چې ملا یې ونکړي نو کافر کېږي زما ټولې خبرې په همدې باندې مبني وي چې زه دا وایم چې دغه مسلمانانو ته یوه لار معلومه شي یوه حقه مسله معلومه شي خو زه ګورم درو کالونه اکثر خلک عمل نه کوي دا عمل نه کول ډېره د خطرې خبره ده دا ډېره د نقصان خبره ده چې مسله درته معلومه وي بیا هم نه کوي په اخر کې یوه مسله بیانوم چې غوښتې را په کاغذ باندې زکات متعلق دا مسله ما څو ځله بیان کړه خو نه پوهېږم چې تاسو پکې فایده نشته ځکه پوهېږئ پرې نه کوم شی چې د فایدې نه وي هغه مسلمان نه پوهېږي او چې د فایدې خبره وي هغې باندې که د بېنکارۍ نظام ولې نه ښه بیا پرې پوهېږي ډېرې زنانه دا وایي چې زما توله 9 تولې نه ده 7 تولې ده یا 5 تولې ده یا 3 تولې ده یا 4 تولې ده لہذا په ما باندې زکات نشته دا د زنانو دعوه ده بې علمه دي او ډېر نارینه هم دغسې وایي چې هلکه زما دا چاندي 52 تولې ته نه ده رسېدلې په دې زکات نشته یا زما د زنانه سونه چې کومه ده دا 7.5 تولې ته نه ده رسېدلې لہذا زکات پې نشته نو د دې شرعي حیثیت دا دی چې دا 7.5 تولې سونې باندې زکات چې واجبېږي دا هله واجبېږي چې یو سړي سره صرف 7.5 تولې سونه صرف سونه ورسره وي نه یو مسقال یوه رته برابر نه چاندي ورسره وي نه مال تجارت لري نه په جیب یا په کور یا په بینک کې 4 اني لري هېڅ نه لري بلکل 4 اني هم په جیب کې نشته یا په ملکیت کې د سره نشته صرف سونه لري مال تجارت هم نشته نقد پیسې هم نشته اگر که 4 اني ولې نه نو اوس دا سونه صرف سونه ده نو چې 7.5 تولې ته نه ده رسېدلې زکات پې نشته چاندي یو سړي سره ورسره ده صرف چاندي ورسره ده هېڅ شی نور نه لري نه نقد پیسې لري او نه بل څه شی لري نو چې تر څو پورې 52 تولې ته نه ده رسېدلې زکات پې نشته خو که یو سړي سره سونه هم ورسره ده اگر چې یوه توله ولې نه ده خو بل طرف ته ورسره کم از کم 4 اني یا 8 اني یا 1 روپۍ یا زیاتې یا کمې نقدې هم ورسره شته یا په کور کې یا په ګوته کې یوه رتې یا یو مسقال یا سلغوني چاندي هم لري یا نقدې پیسې لري اگر چې 4 اني ولې لري یا صرف چاندي هم ورسره لغونې شته نو بیا که سونه یوه توله ده هم زکات پې فرض ده ځکه چې دا سونه چې کله یوازې نو دا به سونه بللی کېږي 7.5 تولو پورې ورته صبر کېږي او که کله دغې سونې سره نغدې پیسې لغونې ملګرې شوې اگر چې 4 اني یا 1 روپۍ ولې نه یا ورسره چاندي لغونې ملګرې شوه نو بیا به دا سونه نشي بللی کېدی دا به ته بیا د سپینو زرو قیمت ته راماته کړي پیسې به ترېنه جوړې کړي نغدې پیسې نو که چېرې د دې سونې قیمت د سپینو زرو 52 تولې چاندۍ قیمت ته رسېده چې موجوده دور کې کم یا زیات د 52 تولې سپینو زرو قیمت تقریبا 3,500 یا 3,000 دی نو اوس تا سره چې سونه ده خو در سره جیب کې نغدې پیسې هم لګې دي یا چاندي هم در سره ده نو دې سونې قیمت ولګوه که د دې سونې قیمت اگر که یوه توله ولې نه ده چې د دې سونې قیمت 3,500 روپۍ یا د دې نه زیات کېده نو په دې سونې باندې زکات واجب دی دا ټکور مه غږوئ چې خو 9 تولې ته نه ده رسېدلې 9 تولې هله ده چې صرف سونه ده بل هېڅ شی نشته نو بیا به 9 تولو نه کم باندې زکات نه که ورسره بل شی ملګری دی مال تجارت یا نقد پیسې یا مثال په طور باندې دا بل څوټې چاندي نو بیا به د سونې قیمت لګوي که د سپینو زرو
52 तोले चांदे कीमत ते न जोड़े दो 3000 3,500 जकात पे वाजिब दे गोरा याद साथे और दा जकात बहुबासी जनाना कदा जनाना ही दा सुना नो जनाना बे बहुबासी तो का खावंद व बती भी खातिर बहुबासी नो ये हरत पति निष्ठा चाह सकार है मियां बीवी राजी तो क्या करे काजी काजी पे कैसे कार का खावंद व न लेन रही नो दा खजब जो सोने से टोकरा खरसई को जकात बती न वर कई गोरा करते 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 जे लगा न मना दा जरब आखिर कामी दा शिकार बकई द्वैमा मसला द फितराने और द ज़कात का मामक की मिलू फितराना 50 बांधे वाजिब है कम सड़े से कोर की सोना जमा चांदी जमा नगद पैसे जमा माल तिजारत जमा जरूरत से जायद सामान कोर की जरूरत न ज्यादा से कम सामान दी दो जोड़ो न से कम ज्यादा कपड़ी दी आगा हम जरूरत न ज्यादा इस्माइल हमदारे की कम सामान के पतफ्तो बांधे प्रोते शिकाल की उजल खेबद के नशी रागस्ते आगम से जरूरत न ज्यादा है दा पेंसो वाला चीजुना से चाप कोर के राजमा के सोना होम चांदी होम नगद पैसे होम माल तिजारत होम जरूरत न ज्यादा सामान होम दा पेंसो वाला चीजुना देखा कोर के राजमा के 52 तोले चंदे तय कीमत रसी ददगो पेंसो चीजुनो इल्ला ददगो पेंसो चीजुनो इल्ला 52 तोले चंदे तय कीमत रसी नो दी सड़ी बांधे फितराना वाजिबला दे ब फितराना उबासी दा सरसाया के वर्ता हुई कुर्बानी होम पे वाजिबला कुर्बानी बहुन कई अलबत्ता ज़कात पे न वाजिब लाता होसा ज़कात बकरा वाजिब और यो कार बना कई यो ब फितराना उबासी चिदा पेंजो वाला सीजुने 52 तोले चंदे यानी 3,500 तरसी यो ब फितराना उबासी यो बचकम दे कुर्बानी कई दरियम बद चार ज़कात और सरसाया न अखली पदी सड़ी बानी ज़कात और सरसाया न की चिदा पेंजो वाला सीजुने कोर के राजमा के 3,500 तरसी में पद ज़कात सरसाया न की दे खपल उबासी बल फकीर लबे वर्के हो कदे चा कोर के दा पेंजम से तेना कटका सिर्फ दा अवल सालोर सीजुना सोना चांदी नगद पैसे माल तिजारत जरूरत न ज्यादा सामान ते न लड़े का देना अलावा दा नूर सालोर सीजुना 3,500 रुपए तरसी नो ब्या दा साड़े सरसाया उबासी कुर्बानी बहुम करी तो चार ज़कात बहुम नखली और खपल ज़कात बहुम उबासी और बड़ा मसाला की सरसाया सुना रहा सकाल गोरा सकाल रेट देर मुतजलजल है तखमा मस्की मिलियो का सुख दौलत मनी बका दे जगाल सलोर किशमिश बकदर उबास सलोर किलो किशमिश सेरा सलोर सेरा खजूर बकदर उबास तो कसो के द गनम पे अंदाजे वाले उबासी हम नो द गनमो से कम रेट द हुकूमत तरफ न मुकर्रर दे दा रेट मोतबर न रे गोरा जका ची दा रेट सिर्फ पो अगा बांधे निकले रे पो दीवाल बांधे नूर दिलराने के खरफई या फकीर लचे मिलावेगी नो पागा रेट न मिलावी और बल आला गनम नबी आख पता नहीं कैसे शहर है न लिहाजा खगनम दो तोहम वाला गनम चे 100 रुपए किलो दे माँ परू न पूरे तकरीबन चे पुख्ता न करे वाजा पला सरसाया ना अखलम गोरे दाने चिता सुने चे जान पारा जिया तकड़ा जेना अखलम अल्हम्दुलिल्लाह चे कम कसानो बांधे फितराना वाजिब है नो खगनम परू न पूरे माता पोस करे हो माता कसान हुई चे कम गनम चे द तुखम वाला आला गनम दी आगा 14 रुपए किलो दे नो 14 दुने 28 तकरीबन 30 रुपए सरसाया राजी खो परून रा तचाजी ना जगा के हुए दुकानदार दे दगाले अगर तौई चे कम खगनम दी हिस्सों के 50 निश्चा वस्ते 16 रुपए किलो दे हुए ना गे हिसाब दर हो गाले बन जा 32 रुपए रजी नजमा मतलब दादे चे खगनम चे 100 रुपए बांधे शेर दे तो 2 शेर गनम हो हिसाब वो लगे हुए और फकीरान ने दफ्तर और दिन मख के वर के चावम बचे वाले पिजामे जोड़ी की सुमरा ज्यादा के इस तरह से खड़ा जैसे कि रेट मुतजलजल है कम रेट बांधे वो न बस है और का चाप कम रेट बांधे बसले मिसाल 25 हिसाब से इस तरह ना वही विदाई साहब वो की चीरा सुमरा रुपए की बसली दी आगा दी सरू सरू बांधे तकसीम की पदे एतबार खराब दे 30 रुपए 32 रुपए हिसाब था मुझे सुमरा वर्कड़ी मिसाल पेंजो का सामने वर्कड़ी ना 25 तरह से वर्कड़ी नागा से 32 तरह हिसाब की नागा द्रो का सानु सी न बस द्रो का सानु वतले दा दो दिन और बासी दगा नमूना कारो के सरसाया गोरा दा अल्लाह पाक तासबान ये वाजिब हक पे फकीरान ते वरस है वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फतयात साथे तौहीद और सुन्नत के सेट हाउस द किसाने बाजार शाह कबाड़ी बाजार फटक प्लाजा दुकान नंबर 9 द दीन अलावा मुसरा द मुजाहिदीन नज़ुना नातुना तिलावतुना
هم ملاویدی شي. پروفیسر افتخار احمد توحیدی، توحید او سنت کیسٹ ہاؤس، پشت کی سہانی، کاروباری بازار، پېښور ښار. الہ العالمین دا حاضر جمع ایمان سلامت کے پروردگار عالم دا چاہ سک قسم حاجتون یہ طول پورا کے داخل چی کم سوالون را لیگی دا ما مخکم در طویلی چی گورا چی دعا غوارے یا سچ غوارے یو خمالا دا تقریر نمخ کے راکوے چی زیخ تفصیل سر پڑاو ہم اور دویم خبرہ کہ دا تقریر پا مینس کے راکوے نو یک کیو ٹکے یا دو ٹکی لکے پا منبر باندے سڑے پورا صحیفہ عثمانی خونی پڑاو ہے کن چی تاروخ اخبار را لگلی یا غب زدل تسنگ پڑاو ہم بارحال دا شے مالا مخ کے را لگے چی مالا زرکی یادی گیا الہ العالمین دا حاضر جمع ایمان سلامت کے پروردگار عالم دا منگ طول حاضرین گناہونا معاف کے الہ العالمین دا طول حاضرین گناہونا معاف کے پروردگار عالم منگ طول باندے قرآن و سنت جاری کے الہ العالمین روی زمین باندے قانون دا قرآن و سنت جاری کے پروردگار عالم کا مخلق چی دعاگانی غفتی چاویلی دی چی زمین پا قطر کے ٹرائی دا یا چا دا قبل غربت و دا عاجزے پشکش کرے دے الہ العالمین تانا اسوال کرے دے پروردگار عالم و دی مجمعین پا اخلاص کرے دا آمین وختنا کرے دا پروردگار عالم سوک چی قرضداران دی دا قرض اخلاص کے الہ العالمین چالا چی سک اسم امراض دی یا بدنی یا روحانی یا جسمانی الہ العالمین اغوی دا شفاء کامل عاجل دی دین نصیب کے پروردگار عالم دا چاچی امتحانونا یا قرآنی دی پروردگار عالم پخی طرح باندے پاس کے الہ العالمین دا چاچی مردگان سی گوڑ مولا وفات شوئے دے فضل الرحمن مولا دی کلار طول ورطا دعاو کے الہ العالمین دا ہر قسم گناہون چیدے ورطا معاف کے پروردگار عالم آغا سڑے توبہ کے الہ العالمین آغا تا جنتون نصیب کے پروردگار عالم دیر بختور سڑے وہ چھ جمعے دا رمضان پا مبارک میاشت کے وفات سے دا قبر عذاب اللہ دا سی خلق لماف کئی پروردگار عالم تا آغا سر دا رحمت معاملہ کے الہ العالمین پسمندگان تے سب اسلامی اور دینی کیسٹوں دا پارا زمین دا دکان پر یاد ساتے توحید اور سنت کیسٹ ہاؤس تکی سہانے بازار شاتا کباڑی بازار خٹک پلازا دکان نمبر 9 راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے کلی ترجمان دا پر پیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے کبھی دہک خبر پار دے پار میدان کبھی دہک خبر پار دے پار میدان یاری گنا دچان جدلی رغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر رغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر رغلی دے کلی ترجمان دے پر پیر رغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر رغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر رغلی دے توحید بیان ویزا کا پخدے باندی میندے توحید بیان ویزا کا پخدے باندی میندے توحید نڈکی مخ کی ہر تقریر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے کلی ترجمان دا پج پیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے رد کبھی پشک دا سی زری زری ختم کریم رد کبھی پشک دا سی زری زری ختم کریم نایشتا مثال نئی نظر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے کلی ترجمان دا پنج پیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے ٹولو پختنو تائی توحید آواز رسیگی ننام ٹولو پختنو تائی توحید آواز رسیگی ننام سنگا بادے سنگا شوشی راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے خوشحال شروڑو بیا مفتی منیر راغلی دے کلی ترجمان دے پر پیر راغلی دے
خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی دین دا پارا سمرا تکلیفونای برداشت کرلو دین دا پارا سمرای تکلیفونای برداشت کرلو سارا دا تکلیفونو شاکر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی خولی ترجمان دا پنج پیر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی زاهد دا سے بعد جوان خادم یمام زاهد دا سے بعد جوان خادم یمام راز مسلمانانو مکارر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی خولی ترجمان دا پنج پیر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی خوشحال شروع بیا مفتی منیر راغلی دی صبری طالبان می یادیگی پوینو کلت پد خشتا زانان می یادیگی پکم خو مسافر شولا صبر او مان صبری طالبان می یادیگی پوینو کلت پد خشتا زانان می یادیگی پکم خو مسافر شولا وخدمتنو د قرآن ٹکڑے ٹکڑے شو طالبانا وخدمتنو د قرآن ٹکڑے ٹکڑے شو طالبانا صبر ومان صبری کی طالبان میں یادی کی